تازه او د ایران لخوا ښه خبر، ایران بیرته افغانستان ته پخوانۍ وسلې وسپارلې. د طالبانو په هڅو د تیر دولت هغه وسلې چې ایران ته ورکړل شوې وي بیرته وسپارل شي. په سلامونه مو هرکلی کوم. هیله ده زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ځینې هغه پوځي وسایل او وسلې چې د جمهوریت د پرځېدو پر مهال ایران ته وړل شوي وو بیرته افغانستان کې طالبانو ته ورکړل شوي. هغه وسایل د هرات د اسلام کلا له لارې افغانستان ته وړل شوي دي. هرات کې د طالبانو د پولیسو ویان محمد شاه رسولي BBC ته په پښتو وویل چې پوځي وسایل د ایران پولیسو ځواکونو پرون سه شنبه طالب چارواکو ته سپارلي. د نوموړي په وینا دغو تجهیزاتو کې 22 د هموي ټانګون، رینجر موټر، 15 میله وسله، 42 میله پیکا، نور پوځي وسایل شامل دي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.